یار نور زمانه زه لږ نادره دفتر ته ورځمه زما شناختي کارت کې مسله درنوم هغه که نه زه به هغه ټیک کړمه او بیا به وروستو ګپ لګو صحیح ده نادره ته خو ورځې خو وروره اړه به د لږ ور ستړي کي ولې بله ورځ زه تلي وم وروره د هغې د لاسه خو زه د سعودي نه پاتې شومه مړه الله دې خیر وکړي تاسې فریاد کې ځه کښېنه ته همره مشغولېږه او زه ورځم صحیح ده زه صحیح ده ځه الله دې مل شه نو وروره السلام علیکم بابو صاحب زما هغه کارت شوی خو نه هغه کارت شوی دی نه بابو صاحب څنګه هغه کارت مې شوی خو نه شناختي کارت نه دی شوی دا څنګه چل دی دی خو زه یو داس پیرې راغلم دا وزیر و د سیستم کې مسله ده دغه نه مردان د اسلام آباد نه مسله د سیستم کې بیا به څه کله راشم بیا یو دوه درې ورځې پس راشم څنګه غواشه السلام علیکم چې زه یم که نه هېڅ فکرونه کې ته مړه هر څه به کېږي هر څه به کېږي اوهو یا بابو صاحب زما هغه کارت شوی دی پوه شو که نه یو کس راغلی وایه که نه نور بس سبا ته ویل ته ولې غم کوې یاره بابو صاحب وبه شي پلیز زما دا کارت چک کړئ چې شوی دی او که نه یو دوه منټه پاتې تا ته نه دی شوی ښه بابو صاحب ته خو 3 میاشتې زما وشو دې کارت پسې ځم راځم اخر مسله څه ده سیستم کې مسله ده اسلام آباد نه سیستم کې مسله ده زموږ کار خو نه دی یاره زه څه چل وکړم دا سیستم ته راسم څه وکړم زه د دې نه دغسې وباسم بیا پسې کله راشم بیا پسې یو 5-6 ورځې بعد بیا راشم بابو صاحب زموږ دا کارت چک کړئ دا اشنا داسې چل دی زموږ ټي بریک شو چې ټایم شو لږ انتظار وکړه بیا راځم زه ښه ښه جي صحیح سره دا کارت چک کې اوسه بجلی لاړه سر نو سو یو پی سي جنریټر سیستم نشته دا سیستم نشته بس بجلی لاړه نو لاړه بس سر 3-4 میاشتې زما وشو کله راځم څه مسلې کله څه مسلې ومان او کله دپاره کاغذونه جمع کړي دي او هغې کې هغه نوم غلطي ستاسو د وجې نه راغلی وه نه یاره موږ څه چل غلطي د څه د وجې نه راغلی وه تاسو غلط نوم خو ولي غلط نه چیز زما صدارت نوم دی او تاسو صداقت لیکلی او ستاسو د غلطۍ د وجې نه زه اوس کړېږم 3-4 میاشتې وشو کله نن کله سبا کله 10 ورځې بس کله 20 ورځې بس السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څنګه خیر دی خیر دی امن دی لکه دغه څنګه چلو شو یاره نادره ولا تلې که نه ها تلې به مړه ټول نااهله خلک برتي شوي دي اندیر نګري چوپټ راجا والله چې هغه زما نوم لکه صدارت دی او صدارت په ځای صداقت لیکلی دی او ما یې په هغې زړه څښا کړ دا خو تا ته ما بله ورځ نه وي خو د دوی د خدای پاک بي خو باسي د دوی د لاسه خو بلا خلک تنګ دي بلا خلکو له نومونه الټه پلټه لیکلي دي هلو وعلیکم سلام جی رجسټریشن بند شو یار نور زمانه ما چې د کومې نوکرۍ دپاره منډې وهلې او ویکنسي خالي وه هغې رجسټریشن هم بند شو ځکه چې زما په شناختي کارت کې ډېرې ورځې واوړېدې بس تا ته خو ما ویلي وو چې نادره والده لانجې کونجې کوي د هغې د لاسه ډېر خلک پریشان الله دې خیر وکړي ګرانو مینهوالو د کلیپ کې یو میسج ځکه چې ډېرو خلکو سره داسې شوي دي زموږ په چاپېرچل کې زموږ د ملګرو سره دا میسج دا کلیپ هم ما د هغوی په وینا باندې ریکارډ کړی دی
تر دغه مسلې ټولو ته همدغه یو مسله ده چا له نوم غلطي کړي چاته وي سبا راشه چاته وي ستا ویریفیکیشن کې مسله ده چاته څه مسلې دي چاته څه مسلې دي دا خو ستاسو د ادارې کار دی مطلب ستاسو د اداره تنخواه په سر دا در سره لپاره تاسو چې وغواړئ نو موږ به خبر هم نه یو تاسو زموږ ویریفیکیشن په ښه طریقه کولی شئ